السلام علیکم ګرانو او درنو زده کوونکو، هیله منده یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیر درس کې موږ د اکسیجن د لاسته راوړنه په اړه وویل چې څه رقم موږ کولی شو د مرکباتو نه اکسیجن لاسته راوړو. زموږ نننی موضوع چې موږ غواړو د هغه په اړه ووایو هغه د اکسیجن کارول دی چې اکسیجن په کوم ځایونو کې استفاده کیږي یا په کاریږي. د دې په اړه موږ نن وایو په 15 پاڼه کې یو. ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې تاسو پوهیږئ خپل اکسیجن یو غیر فلز ده او ډیره فعاله ده چې مرکباتو سره یو ځای کیږي، تعامل کوي او مرکبونه جوړوي. او د هغه اتومي نمبر څو ده؟ 8 ده. او د اتومي وزن 14 چې بیا د 14 نه چې 8 لاړ شي بیا 8 نیوترون لري. د هغه سمبول هم او ده. بل ګرانو زده کوونکو، اکسیجن چې ده د 2 کلمو نه جوړ شوی ده یا اخیستل شوی ده چې اکسیجن دلته د 2 برخو نه جوړ شوی چې یو اکسی او بل جن. دا هم جن. اکسی د اور په معنا ده، اور. او جن خو تاسو پوهیږئ چې موږ په هایدروجن کې هم ویلی وو چې تولید کوونکې معنا درکوي. تولید کوونکې. نو دا دواړه چې یو ځای کیږي، اکسیجن د اور تولید کوونکې. د دې لپاره په سوځولو کې اکسیجن ډیر مهم ده. که اکسیجن موجود نه وي نو مواد هم نه سوځي. بل په کوم ځایونو کې دا استفاده کیږي؟ اکسیجن چې ده په څراغونو کې، په اوکسي اسیدلین چراغونو کې ده ډیر استفاده کیږي چې د فلزونو د لیم کولو لپاره، د پرې کولو لپاره دا پکاریږي. مثلا حتما تاسو لیدلی چې هغه کسان چې دروازې جوړوي یا هم کړکیګانې جوړوي، هماغه کوم څراغونه دي؟ هغه اوکسي اسیدلین څراغونه دي چې د هغه په واسطه لیم کوي. بل دا چې دا په کپسولونو کې، کپسول یعنی هغه کپسولونه چې دا ډیر په سیندونو، ځینې کسان د سیندونو لاندې یا هم د اتموسفیر نه بهر د څیړنې لپاره چې ځي نو د اکسیجن استفاده کوي، ځکه چې د هغوی د تنفس لپاره ډیره مهمه ده. د سیند لاندې یا هم د اتموسفیر نه بهر بیا اکسیجن نه ده، هغوی د دې لپاره چې تنفس وکړي اکسیجن ته ضرورت لري، نو په کپسولونو کې هم پکاریږي. بل ځینې کسان مثلا ناروغان چې هغوی په سمه توګه تنفس کولی نشي یا مشکل ستونزې لري، نو هغوی کولی شي چې د خالص اکسیجن نه چې په بالونونو کې ځای په ځای شوی ده د هغوی نه کار اخلي. بل د سپوږمکیو او بل د راکټونو کله چې فضا ته د څیړنې لپاره، د تحقیق لپاره چې ځي نو د اکسیجن نه کار اخلي. او بل ګرانو زده کوونکو، څرنګه چې موږ وویل د سون موادو د سوځولو لپاره اکسیجن ډیره مهمه ده. کله چې اکسیجن نه وي نو مواد هم نه سوځي. او بل په اوبه جوړولو کې د اوبه چې خپله یو حیاتي ماده ده، 2 عنصرونه ډیر مهم دي چې یو هایدروجن ده او بل اکسیجن. که اکسیجن موجود نه وي نو اوبه شتون نه لري، او که اوبه نه وي نو ژوندي موجودات ژوندی پاتې کیدی نشي. نو په اوبه جوړولو کې هم اکسیجن ډیر مهم رول لري. او بل په تنفس کې، موږ چې تنفس کوو، ټول ژوندي موجودات چې تنفس کوي، همدا تنفس چې موږ کوو دا اکسیجن ده چې موږ تنفس کوو او بیرته یې کاربن دای اکساید خوشې کوو، یعنی بیرته کاربن دای اکساید چې خارجوو. نو د حیواناتو لپاره، د انسانانو لپاره او نباتاتو لپاره اکسیجن یو ډیره مهم عنصر ده. ګرانو زده کوونکو، دا و د اکسیجن کارول چې موږ ویل. هیله منده یم چې د اکسیجن ټول درسونه چې اکسیجن پورې اړه لري هغه درسونه ټول زده شوي وي. که تاسو کوم درس کې یا کوم جلسه کې تاسو ستونزې لري، تاسو کولی شئ په کومنټ کې موږ سره شریک کړئ، یا هم کوم انتقاد، پیشنهاد، نظریه تاسو لرئ په کومنټ کې موږ سره مطرح کړئ. ګرانو زده کوونکو، که غواړئ ویډیوګانې په منظمه توګه ترلاسه کړئ، تاسو کولی شئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. او بل د درس د صاف د لاسته راوړلو لپاره تاسو کولی شئ په ډسکریپشن کې د کتاب لینک ده، د هغه ځای نه لاسته راوړئ. تر بله جلسې پورې تاسو له یو بخښونکي خدای ته سپارم. الله مو مل.